خبر سپینه ماڼۍ ښایي روسیه په اوکراین کې کیمیاوي وسلې وکاروي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوکلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. د سپینې ماڼۍ ویلي چې روسیه ښایي په اوکراین کې کیمیاوي وسلو برید وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جن ساکن ویلي چې په اوکراین کې د امریکا لخوا کیمیاوي او بیولوژیکي ویروسونو ساتنې او چمتو کولو په اړه روسیه ادعا نامعلقه ده. ساکن زیاته کړې ده چې روسیه په دې ډول څرګندونو سره هڅه کوي چې په اوکراین کې د خپل نورو بې دلیله بریدونو لپاره توجه پیدا کړي. هغه ټینګار کړی چې په اوکراین کې د روسیې له لوري کیمیاوي وسلو کارولو موضوع له حقیقته لرې نه ده، ځکه نوموړي په بابر په نورو سیمو کې روسیه پکې ښکېله وه، لکه سوریه پکې دغه ډول وسلې کارول شوي دي. د نوموړي د خبر تجربو ته په کتو دوی دا اندېښنه بې ځایه نه ده. ملګرو، دا وه زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکولی سئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.